چې یو 2 ورځې نفل وکړي 2 ورځې بس درېیمه ورځ بیا دی دا غواړي چې پر ما باندې یو غیبي غږ سوی وای دی د اسمانو خواته ګوري نو الله پاک د انسان 5 کمزورۍ په قرآن کریم کې بیانوي اوس دا دیوال ته موږ جاهل نسو ویلی په دنیا کې هر مشین چا جوړ کړی د هغه مشین خوبي او خامي تر هر چا و هغه چا ته ښه معلوم دي چې کوم چا دا مشین جوړ کړی انسان هم یو مشین دی دا الله پاک جوړ کړی دی د انسان خامي او خوبي د انسان ښه او بد تر هر چا و الله پاک ته ښه معلوم دی لکه یو مشین چې یو څوک جوړ کړي د دا مشین ښه او بد و هغه چا ته ښه معلوم دی چې کوم چا دا مشین جوړ کړی انسان الله پاک پیدا کړی د انسان تخلیق الله پاک کړی دی د انسان صفات او د انسان خامیانې تر هر چا و الله پاک ته ښه معلومې دي الله پاک په قرآن کریم کې د انسان 5 خامیانې بیانوي یوه خامي الله پاک په قرآن کریم کې د انسان دا بیانوي چې انسان ظالم دی او ظالم و هغه چاته وایي چې په هغه کې د عدل او د انصاف صلاحیت یي دویم الله پاک د انسان خامي بیانوي چې دا جاهل دی او جاهل و هغه چاته وایي چې په هغه کې د علم د حاصلېدو صلاحیت او استعداد یي ظالم و هغه چاته وایي چې په هغه کې عدل راتلی سي د عدل صلاحیت پکښې کې یي که دی محنت وکړي نو دی عدل او د انصاف والا جوړېدلی سي لیکن چې دی محنت نه کوي نو دی ظالم ګرځي او انسان الله پاک فرمایي چې دا جاهل دی جاهل وایي و هغه چاته چې په هغه کې د علم د حاصلېدو صلاحیت او استعداد یي که دی محنت وکړي نو دی علم حاصلولی سي اوس دا دیوال ته موږ جاهل نسو ویلی حالانکه د دیوالم یو شی نه دی زده په ایتې و په بیتې نه پوهېږي احساس پکې نسته لیکن و دیوال ته ځکه جاهل نه ویل کېږي چې په دیوال کې د علم د حاصلېدو صلاحیت نسته او الله پاک د انسان په باره کې فرمایي انه کان ظلوما جهولا انسان ظالم دی او انسان جاهل دی په ظاهر خدا د انسان عیب بیانوي لیکن په دې کې اشاره ده د انسان و کمال ته چې په انسان کې د عدل او د انصاف صلاحیت سته په دیوال کې نسته په انسان کې د علم صلاحیت او استعداد سته په درخته کې نسته نو الله پاک د انسان 5 کمزورۍ په قرآن کریم کې بیانوي یو دا چې انسان جاهل دی بل دا چې انسان ظالم دی او دریم دا چې انسان ضعیفه او کمزوری دی خلق الانسان ضعیفا انسان کمزوری او ضعیفه دی
په خوف او په لالچ سره تر حق تېرېږي. د مخلوق خوف او له مخلوقه څخه لالچ دا د ده کمزوري ده. څلورم الله پاک فرمایي چې انسان جلدبازه دی، تلواري دی. وکان الانسان عجولا، دا انسان ډېر تلواري دی، جلدبازه دی چې یو 2 ورځې نفل وکړي، 2 ورځې بس درېیمه ورځ بیا دی دا غواړي چې پر ما باندې یو غیبي غږ سوی وای. دی د اسمانو خواته ګوري او دی دا غواړي چې بس ما بیا چې ما کومه دعا غوښته هغه دعا قبله سوې وای. وکان الانسان عجولا، انسان تلواري دی، جلدبازه دی. دا بله کمزوري ده د انسان. پنځمه کمزوري الله پاک د انسان د بیانوي، ان الانسان خلق هلوعا، دا انسان د کشمي زړه والا دی.